دا دی زه محسن احسان یو ځل بیا ستاسو سره روژه په ساینس او اسلام کې خپرونې له لارې یو سوی یم په دې هیله چې ته پای تر شیبو راسره مل پاتې شئ. خپرونه تر دې ځایه را رسېدلې وه چې کرینټین څه ته وایي. د کرینټین تعریف مو په تېره برخه کې اورېدلی و. اوس راځو دغه ته. د ځمکې ماسې وه په نورو سیارو کې ژوند نسته. په قرآن کریم کې اوبه د ژوند یوه سرچینه نه بلکې په خپله ژوند دی. که موږ او تاسې لږ د ځمکې له کورې څخه فضا یا خلا او سپوږمۍ مریخ او نور شمسي نظام ته پورته سو، هلته چې ستورمزلې تللي دي په خپلو سترګو یې هر څه لیدلي او مشاهده کړي دي، او یا هم موږ په ویډیوګانو او انځورونو کې ګورو. هلته د اوبو هیڅ څرک نشته او هلته بالکل اوبه شتون نه لري، او ځینې بیا ډیر لږ داسې یو تصور نه حقیقت لري چې نورو سیارو کې هم د ژوند امکان شته، خو دا خبره ساینس په کلکه رد کړې او تر اوسه یې هیڅ چا هم کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. که چیرې موږ د تمدنونو زانګو اسیا ته راشو او یا په عمومي ډول سره ځمکې ته نظر واچوو، نو دا هغه ځمکه ده چې د لوی څښتن تعالی جل جلاله 1,40,000 استازي پیغمبران علیهم الصلاة والسلام ټول ورته راغلي دي، او د بشریت لومړی پلار سیدنا حضرت آدم علیه السلام پر همدې مځکه باندې جوړ او پیدا شوی دی. که بالفرض بل ځای د ژوند امکان وای او یا بل ځای ژوند شوی وای، نو په الهي او آسماني کتابو کې به یې ذکر شوی وای. او حال دا چې دا د قرآن کریم فیصله ده چې هر قوم ته یو لارښوونکی لیږل شوی دی، له ځمکې نه ما سوا نه ژوند شتون لري او نه هم امکان درلودلی شي، ځکه چې نه د وحي او نه هم د کوم پیغمبر ذکر بل ځای راغلی دی او نه بل ځای کې انسانان موجود دي. چې هرې سیارې ته ستوري مزلې تللي دي، هلته اکسیجن او اوبه نشته، او دا خبره په ساینس کې ثابته شوې ده چې له ځمکې پرته بل هیڅ ځای هیڅ ژوند نسته. نه عقلا د دې دلیل څوک لري او نه هم نقلا. هر شی له اوبو څخه پیدا سوی دی. په قرآن کریم کې راځي وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، سورة الانبیاء ژباړه. او له اوبو نه مو هر ژوندی شی پیدا کړ، آیا هغوی زموږ خلافت نه مني؟ حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي، هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کل شیء خلق من ماء، هر شی له اوبو څخه پیدا شوی دی. د تفسیر ماجدي په 2م ټوک کې راغلی دی چې د ژوند پوهنې په څېړنو کې دا خبره ثابته شوې ده چې هر شی اصلي عناصر پروتوپلازم دی، او د پروتوپلازم زیاته برخه اوبه دي. پروتوپلازم څه شی دی؟ پروتوپلازم یوه شفافه او سرشناکه کلودي ماده ده چې د ژوندي ژوندکې حجرې لپاره اړینه ده. یو ساینسپوه په خپلو څېړنو کې وایي چې په ژوند کې تر ټولو ارزښتناک او ستر نعمت اوبه دي. که د اوبو په نظام کې څه لږ فکر وکړو، نو همدا اوبه دي چې د بخار په بڼه ترې وریځ جوړیږي، او په هر ځای کې چې قطعي او یا وچکالي وي، هلته د باران په شکل سره اوري او یا هم د ژړۍ په بڼه اوري او انسان ترې استفاده کوي. لنډه دا چې اوبه د انسان او حیوان د ژوند او کرکیلي لپاره اصلي محور بلل شوی. اوبه او ژوندواک حیاتي توان. ډاکټر هلوک نورباکي لیکي د ژوند ژواک حیاتي ژوند او ژوند ترمنځ د یوه باریک ویښته په څیر ژوند د یوه اسکلیټ بڼه لري، او ژوندواک ویټالیټي په اسکلیټ کې د ورسپارل شوو کارونو فعالیت سرته رسوي. د ژوند بنسټیز واحد ډي ان اے چې د لومړي ځل لپاره جیمز ډي وایسټ په 1950 کال کې پیدا کړ، او د ارګانیزم د ښه پېژندلو په موخه دا کار ترسره شو. حال دا چې مخکې داسې پرمختګونه نه وو شوي چې اوس د ډي ان اے په وجه باندې د هر نسل پېژندنه په ښه ډول کیږي، او په دې حیاتي برخه کې اوبه په خپله پوره ونډه لري.
اوبه او ساینس. اوبه که په هره بڼه سره وي، حرارتي، کیمیایي، لزوجي او داسې نور، دا هره بڼه یې د انسان لپاره په خپل ځای کې ګټوره او خپله دنده ترسره کوي. له اوبو څخه ژوندي موجودات په بېلابېلو طریقو او لارو ګټه اخلي. د بیلګې په ډول سره کبان له اوبو څخه خپل تنفس ترلاسه راوړي او اوبه د دوی ژوند ژواک دی. په کیمیا کې د اوبو فارمول HO دی، نو ځکه کبان له اوبو نه اکسیجن اخلي او ټول ژوند یې ورپورې تړلی دی. د ژوندیو حیواناتو په ګروپ کې داسې حیوانات هم شتون لري چې ذو حیاتین دي، یعنی هم له آزاد اکسیجن څخه او هم د اوبو له اکسیجن څخه پوره استفاده کولی شي. خو انسان بیا یوازې له آزاد اکسیجن څخه خپل تنفس تر اخیستلی شي. ساینسپوهان په دې باور دي چې په مایعاتو کې د اوبو ارزښت د لزوجیت له پلوه دومره زیات دی چې هیڅ شی ورسره پرتله کیدی نسي. ښاغلی هارون یحیی وایي اوبه د خپلو کیمیاوي او طبیعي ځانګړتیاو سره د ژوند اصلي جوهر او بنسټ دی چې د ځمکې ژوند پر اوبو ولاړ دی. الله جل جلاله انسان پیدا کړ او ځمکې ته یې راواستوه چې ژوند پکې وکړي او بشریت و هدایت ته چمتو او آماده کړي. وروسته د انسان ژوند په اوبو پورې وتړل شو او همدارنګه اوبه د انسان د ژوند لپاره یو بنسټ او توازن بلل کیږي. په نړۍ کې د ژوند پیل له اوبو څخه شوی دی. د اوسنۍ نړۍ ټول ساینسپوهان پر دې متفق او همغږي دي چې د ژوند پیل له اوبو څخه شوی دی. د 1950 څخه بیا د 1810 کلونو په موده کې د جرمني یو متلی جیالوجیسټ ځمکپوه ابراهام ورنر په دې باور و چې د غرونو پیدایښت د اوبو له کبله دی او هغه اوبه چې د ځمکې په نس کې دي غازونه جوړوي چې په نتیجه کې له غرو څخه د ځمکې د نس غازونه د اورغورځونکو غرونو په بڼه غوره کوي. په قرآن کریم کې د ژوند بقا هم په اوبو پورې تړاو لري او همدارنګه په نړۍ کې د ژوند پیل هم له اوبو څخه شوی دی او پاتې دې نه وي چې د قرآن کریم هر آیات په خپله ساینسپوهانو تصدیق کړی دی. حال دا چې دې ته اړتیا نه لري چې د قرآن کریم تصدیق دی یو ساینسپوه وکړي، ځکه الله جل جلاله په کلام کې هیڅ شک او شبه نسته، خو د انسان عقل، فکر او علم ناقص دی او کله چې یې علم لوړې درجې ته ورسیږي نو د قرآن کریم هر آیات به تصدیق کړي. ډاکټر مورس بوکایی د قرآن کریم په هکله وایي قرآن کریم چې د ژوند په هکله هر څه ویلی دی هغه له اوسني ساینس سره هیڅ ټکر نه لري. اسلام کې سچایي او ساینس کې اعترافات محسن فارانی، قرآن کریم کې ساینسي انکشافات ابو محمد مخدوم زاده. د روژې د ځانګړي خپرونې مینوالو، خپرونه ادامه لري. راځئ
د روژې د ځانګړي خپرونې مینوالو بیا مې هم سلامونه او نیکې هیلې احترامات ومنئ. راځو د پوښتنو او ځوابونو برخې ته. سوال: په روژه کې وینه معاینه کول څنګه دي؟ جواب: د روژې په حالت کې د وینې معاینه کول روژه نه فاسدوي. فتاوا هندیه لومړی جلد 199 صفحه، قاضي خان لومړی جلد 208 صفحه. سوال: که چیرې بې اختیار و خولې ته مچ یا دود لګی ننوځي روژه څنګه ده؟ جواب: بې اختیاره ستوني ته د مچ او دود په ننوتلو سره روژه نه فاسدېږي. شامی ذکریا دریم جلد 366 صفحه، شامی بیروت دریم جلد 320 صفحه. سوال: که چیرې په روژه کې غوږو ته اوبه ننوځي روژه څنګه ده؟ جواب: په غوږونو کې بې اختیاره د اوبو ننوتل روژه نه فاسدوي، خو که یې په قصد سره په غوږ کې اوبه داخلي کړې نو د یوه قول مطابق روژه یې ماتیږي. شامی ذکریا دریم جلد 318 صفحه، تحاوی علی المراقي 322 صفحه. سوال: په روژه کې بې اختیاره قی وهل څه حکم لري؟ جواب: بې اختیاره قی وهل روژه نه خرابوي او نه یې فاسدوي. مراقي الفلاح 312 صفحه. سوال: په خوب کې شیطان خطا ایستل احتلام روژه فاسدوي که یا؟ جواب: احتلام یا د شیطان خطا ایستل روژه نه فاسدوي. شامی ذکریا دریم جلد 318 صفحه.
څنګه د جواب که اوښکه یا د مخ 2 څاڅکي خولې بې اختیاره ستونې ته ولاړه شي روژه نه پاسېدېږي. فتاوا هندیه لومړی جلد 203 صفحه. د روژې د ځانګړې خپرونې مینوالو زموږ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا چې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام